خدای چا پیدا کړی دي؟ تاسو وایاست چې خدای هر څه پیدا کړي دي، نو بیا خدای چا پیدا کړی دي؟ تاسو د خدای په وجود ایمان لري، خو ساینس پوهان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي. ایا تاسو صحیح یاست؟ که چیرې وخت بې پایانه وي، نو آیا د خدای لپاره ممکنه چې هر شی جوړ کړي؟ کله چې خدای یو څه جوړ کړي، نو د هغه د ځواکمنو سپارو څخه یو برخه نه کمیږي. داسې هیڅ شی نشته چې د خدای د پیدایښت په اړه پکښې بحث شوی وي. په اکسفورډ پوهنتون کې یوه څېړنه شوې ده د جان سټرباټ عالم لخوا څخه. هغه دا وموندل هغه ماشومان چې د اسلام، عیسویت یا بل کوم دین په اړه یې څه نه وي زده کړي، دوی مخکې له دې خدای په شتون باندې باوري وو. عالي دعوه، ته د هرې پوښتنې لپاره یوازې یوه دقیقه وخت لرې. آیا تاسو آماده یاست؟ هو زه آماده یم. آیا تاسو آماده یاست؟ آیا ته کولی شې چې د خدای شتون په یوه دقیقه کې راته ثابته کړې؟ راځئ چې ګوګل ته ولاړ شو. د دې لپاره چې ګوګل موجود وي، موږ ته انټرنیټ پکار دی، او د انټرنیټ لپاره کمپیوټر، ټلیفون یا هم آیپاډ پکار دی. د دې لپاره چې کمپیوټر موجود وي، انسانان باید پیدا سوي وای، او دا هر څه پر برېښنا باندې ولاړ دي. اوس پوښتنه دا ده، ګوګل پر انټرنیټ باندې ولاړ دی، انټرنیټ پر کمپیوټر باندې ولاړ دی، کمپیوټر پر موږ او تاسو انسانانو او برېښنا باندې ولاړ دی. دا سلسله همداسې روانه ده او جریان لري. نو موږ او تاسو د دې هر څه لپاره یو داسې یو ځای او هم یو داسې موجود ته اړتیا لرو چې دا هر څه کنټرول کړي. هغه موجود خپلواک، پر خپل ځان بسیا او تلپاتې الله جل جلاله دی. نو ولې دغه تلپاتې موجود کائنات نسي کېدلی؟ دا ښه ده چې ته دا خبره کوې، ځکه چې دا ښیي چې ته دا منې چې موږ ته یو لازمي او دایمي موجود پکار دی. ته دا خبره د کائناتو لپاره کوي، او موږ وایو چې دا د لازمي او دایمي موجود ضد دی، ځکه لازمي او دایمي موجود خپلواک، خپل ځان بسیا او نه پناه کېدونکی وي. خو کائنات داسې نه دي. کائنات بدلون مومي او د خپل دوام لپاره اړتیاوې لري. دا د لازمي او دایمي موجود ضد دی، نو دا ممکنه نه ده. آیا خدای یو داسې څه جوړولی شي چې هغه یې نسي پورته کولی؟ دا پوښتنه له اصل څخه غلطه ده. دا داسې ده لکه زه چې ستا څخه پوښتنه وکړم، په یوه اونۍ کې څو ورځې دي؟ هو که نه؟ دا پوښتنه د هو یا نه جواب نه لري، بلکې صحیح جواب یې 7 ورځې دي. نو د دې پوښتنې معنا نشته. که خدای داسې څه جوړ کړي چې هغه یې بیا نسي پورته کولی، نو دا به دا معنا ولري چې هغه بیا کمزوري سو، او دا ناممکنه ده چې خدای یو داسې څه جوړ کړي چې هغه یې بیا نسي پورته کولی. نو دا پوښتنه له اصل څخه ناسمه ده. آیا دوه یا ډېر خدایان کېدلی سي؟ نه، ځکه چې موږ بیرته د لازمي او دایمي موجود موضوع ته ګرځو. که دوه خدایان وای، نو پوښتنه به دا وه، څنګه یو لازمي او دایمي موجود چې خپلواک، پر ځان بسیا او بې نیازه وي، بل موجود ته څنګه اړتیا لري؟ که بل خدای وای، نو دا به د دې معنا درلودی چې لومړی خدای محتاجه دی او بیا هغه لازمي او دایمي موجود نه پاتې کېږي. قرآن وایي که دوه خدایان وای، نو هغوی به د قدرت لپاره جګړې کولی. که دوه خدایان یو بل سره جګړې وکړي، نو هغوی به نور ځواک ته اړتیا لري تر څو یو بل له منځه یوسي، او بیا دواړه خپلواک او پر خپل ځان بسیا نه پاتې کېږي. که خدای هر څه پیدا کړي دي، نو خدای بیا چا پیدا کړي دي؟ دا پوښتنه بالکل ناسمه ده. دا چې یو کس دا پوښتنه کوي، دا معنا نه لري چې دا یو معقول سوال دی. موږ په دنیا کې علت وینو، یعنی هر شی د بل شي له وجې منځته راځي، خو دا قانون پر خالق او خدای نه عملي کېږي. موږ وایو چې خدای تلپاتې وجود دی، او دا 3 مهمې ځانګړتیاوې لري. خپلواک دی، هیڅ اړتیا نه لري او له هیڅ چا څخه پیدا نه دی. که یو څوک ووایي خدای چا پیدا کړی دی، دا معنا لري چې هغه خدای پر بل چا متکی بولي، یعنی خدای و بل چا ته اړتیا لري. نو بیا به هغه خپلواک نه وي. که خپلواک نه وي، نو هغه ضروري وجود او دایمي وجود هم نسي کېدلی. د دې پوښتنې اصل غلط دی. که فرضاً موږ ومنو چې یو خدای د بل خدای خالق دی، نو بیا پوښتنه راپورته کېږي هغه خدای چا پیدا کړی دی، یعنی هغه بل خدای چا پیدا کړی دی. دا سلسله به همداسې روانه وي او هیڅکله به پای ونه مومي چې دا ناممکنه ده. نو دایمي وجود باید خپلواک، پر خپل ځان بسیا او تلپاتې وي چې هغه الله جل جلاله دی. ولې یوازې اسلام؟ په داسې حال کې چې نور دینونه هم شته. ما په خپله د اسلام د قبلېدو څخه مخکې دا پوښتنه کړې وه، ولې اسلام؟ په اکسفورډ پوهنتون کې د جان سټرباټ عالم لخوا څخه یوه څېړنه شوې ده چې په هغه کې دا معلومه شوې ده هغه ماشومان چې د اسلام، مسیحیت او یا بل کوم دین په اړه کوم څه نه وي زده کړي، هغوی مخکې له د یو خدای په شتون باندې باوري وه. ما هم دا احساس درلود، خو کله چې مې پلټنه وکړله، زه پوه سوم چې یوازې اسلام پر حق، خالص او توحید دین دی. نور دینونه 3 خدایان مني، یا زرګونه خدایان، یا میلیونونه خدایان، خو اسلام یوازې یو خدای ته عبادت کوي. همداراز قرآن یوازینی کتاب دی چې ساتل سوی دی او معجزې لري. که څوک موږ ته راسي او ووایي د قرآن معجزې وښیاست، موږ به ورته ووایو همدا قرآن دی، ویې ګوره، لمس یې کړه، احساس یې کړه او تحلیل یې کړه. خو که موږ یو عیسوي ته ووایو موږ غواړو په مسیحیت باور ولرو، ته یې موږ ته ثابت کړه، نو هغه به ووایي عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول. موږ به ورته ووایو راته ویې ښایه، ثابت یې کړه. آیا ته دا کولی سې؟ که موږ یو یهودي ته ووایو موږ ته یې ثابته کړه، هغه به ووایي موسی علیه السلام دا معجزې کړې وې. موږ به ورته ووایو راته ویې ښایه، آیا ته دا کولی سې؟ نه، دوی نسي کولی دا ثابته کړي. خو که څوک موږ ته راسي او ووایي
د قرآن معجزې وښیاست موږ به ورته ووایو دا دی قرآن، دا قرآن دی، ته کولی سې دا وګورې، وایورې، لمس یې کړې او تحلیل یې کړې، ځکه چې د نورو پیغمبرانو معجزې د هماغه وخت لپاره وې، خو قرآن د ټولو زمانو لپاره دی او د اثبات لپاره یې اوس هم سته. نو ما د اسلام په اړه تحقیق او څېړنه وکړل او په دې پوه سوم چې اسلام حق دین دی او اسلام یوازې یو خدای ته عبادت کوي او ټوله خلک باید دا ومني. ته وایې چې قرآن معجزې لري، آیا یوه معجزه به موږ ته ووایې؟ هو، قرآن معجزې لري او زه به تاسو د قرآن 3 معجزې ووایم چې ما په قرآن کې لیدلې دي. لومړۍ معجزه په سورة المسد کې الله تعالی فرمایي چې ابولهب ایمان نه راوړي. دا سورت د ابولهب په ژوند کې نازل سو. که ابولهب غوښتلی کولی سوی چې ایمان راوړي او دا آیاتونه ناسم ثابت کړي، خو دا د قرآن معجزه وه، هغه تر مرګه کافر پاتې سو. دوهمه معجزه، قرآن وایي چې الله تعالی به دا کتاب وساتي او د دې کتاب حفاظت به الله تعالی پخپله کوي او موږ وینو چې له 1400 کلونو راهیسې په قرآن کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نور آسماني کتابونه بدل سوي دي، په هغو کې تغییر راغلی دی. درېیمه معجزه، قرآن علمي معجزې لري لکه د انسان د جوړېدو پروسه چې انسان څنګه جوړ سوی دی چې الله تعالی په تفصیل سره بیان کړي دي په قرآن کې او ساينس اوس دا تاییدوي. حال دا چې دا معلومات 1400 کاله وړاندې په قرآن کې راغلي. دا یوازې د قرآن د معجزو 3 مثالونه دي، خو د قرآن معجزې ډېرې دي او هر څوک کولی شي چې وویني او ویلولي او پرې تحقیق وکړي. ابولهب ته یوازې یوه جمله ویل پکار وه چې ټول اسلام یې ړنګ کړی وای. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې ابولهب او د هغه میرمن به دوزخ ته ځي، دوی دواړه به د کفر په حالت کې مړه کېږي او کافران به له دې دنیا څخه ځي. که ته په دې اړه فکر وکړې، ابولهب ته یوازې یوه خبره پکار وه چې اسلام باطل ثابت کړي، ځکه چې قرآن په څرګند ډول وایي دوی به دوزخ ته ځي، دی او ښځه به یې دواړه کافر له دنیا څخه ځي. نو ابولهب ته یوازې دومره ویل پکار وه اشهد ان لا اله الا الله، نو بیا به یې ویلي وای وګورئ اسلام درواغ وایي، ځکه چې اسلام وایي زه به دوزخ ته ځم، زه به کافر له دنیا څخه ځم، دا دې وګورئ زه مسلمان شولم. نو په دې ویلو سره به اسلام غلط ثابت کړی وای، خو هغه دا کار ونه کړ ځکه هغه کافر مړ سو. دا یو عجب حقیقت دی. دوهم دلیل، الله تعالی په قرآن کې د موسی علیه السلام او یوسف علیه السلام د زمانې یادونه کوي. د یوسف علیه السلام د وخت بادشاه الملک وایي او د موسی علیه السلام د وخت واکمن ته فرعون وایي، خو په بایبل کې دواړو ته فرعون ویل سوي دي. دا یو تاریخي اشتباه ده چې په بایبل کې لاسوهنه سوې ده. وروسته مصري لیکونکو دا وموندل، هغوی ته معلومه سول چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې د فرعون لقب شتون نه درلودی. په هغه وخت کې واکمنانو ته الملک پاچاهان ویل کېدل، نه فرعون. نو قرآن څنګه دا معلومات درلود؟ که قرآن له بایبل څخه نقل کړي وای نو ولې دا غلطي تکرار نه کړل؟ څنګه قرآن پوهېدی چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې واکمنانو ته الملک ویل کېږي، نه فرعون؟ الله تعالی په سورة الروم کې وایي رومیان مات سوي دي، خو ډېر ژر به دوی بېرته بریالي راوګرځېږي. تاریخ پوهان وایي رومیان د فارس له لورې داسې مات سوي وه چې د بېرته راګرځېدو هېڅ امکان یې نه و. دا دومره ناممکنه وه لکه چې موږ ووایو زه او تاسې به د امریکا کنټرول واخلو او ټرمپ ته به ماته ورکړو، دا به یو مسخره ټولو ته ښکاره سي. خو قرآن دا وړاندوینه وکړل. تر 9 کلونو وروسته رومیان بېرته راغلل او فارس یې بېرته مات کړ. دا یو تاریخي حقیقت دی او دا یوازې 3 مثالونه دي، خو سلګونه داسې نورې معجزې د قرآن دسته. ته د الله تعالی په شتون او وجود ایمان لري، خو ساینسپوهان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي. آیا ته صحیح یې؟ موږ خپل عقل او منطق کاروو، خو ساینس صرف د هغو شیانو سره کار دی چې موږ په خپل حواس کې حس کولی سو، لکه موږ چې وینو، لمس یې کړو، بوی یې کړو، وایو، احساس یې کړو. دا ټول د تجربې پر بنیاد ولاړ دي. ساینس صرف د فزیکي دنیا تر حده محدود دی، خو موږ ګورو چې ساینسپوهان یو نوی شی هم کشف کړی دی چې هغه توره ماده ده. دا یوه ماده ده چې نه لیدل کېږي، نه لمس کېږي، نه احساس کېدلی سي، نه بوی کېدلی سي او نه هم اورېدل کېدلی سي. اوس که ته وایې چې زه خدای نسم لیدلی، لمس کولی نسم، بوی کولی نسم، اورېدلی نسم، نو زه پر تا باور نه لرم. خدای او توره ماده خو دواړه یو شان دي، دواړه نه لیدل کېږي. نو ته بیا دا څنګه خبره کوې؟ ته د خدای وجود نه منې، خو بیا ته د همدې اصولو پر بنیاد د تورې مادې وجود منې. دا څه ډول تضاد دی؟ اول ته وایه چې خدای نسته، خو بل خوا بیا ته د تورې مادې وجود منې چې هغه هم نه لیدل کېږي او نه هم لمس کېږي. دا اصلي خبره ده. زه کوم نوی کشف نه کوم، صرف د خپل عقل او منطق استدلال وړاندې کوم تر څو یو نتیجې ته ورسېږم. زه اړتیا نه لرم چې یو ساینسپوه اوسم، او نه زه هم وایم چې یو څوک څومره لوی ساینسپوه دی او موږ باید د هغه خبره ومنو. اول ته وایه چې خدای نسته، ځکه ته یې نه لمس کولی سې او نه یې هم حس کولی سې او نه یې هم لیدلی سې. خو بیا ته توره ماده منې، هغه ماده چې نه حس کېدلی سي، نه لیدل کېدلی سي. نو دا فکر چې ساینس او خدای یو بل ته مخالف دي، دا غلط دی. دا فکر غلط دی. یو څوک هم ساینس پوه کېدلی سي او هم مسلمان یا عیسوي، دا دواړه سره ټکر نه لري. آیا ته دومره زړور یې چې د مشهورو ملحدینو سره بحث وکړې؟ زه هیڅ ستونزه نه ورسره لرم، ځکه زه پر خپلو دلایلو باندې 100% باوري یم. ما ته دا مهمه نه ده چې دوی څومره لوی پوهان دي یا څومره لوی مشهوره نومونه لري. زه پوهېږم دوی د دې دلایلو هیڅ جواب نه لري، او که منطقي فکر وکړي نو باید لږ تر لږه د دې هر څه منلو ته تسلیم سي.
زه هیڅ پروا نه لرم که دوی پوهان وي پروفیسران وي یا هر څوک وي که دوی لږ عقل لري نو زموږ منطقي خبرې دې واوري او زموږ خبرو ته دې تسلیم سي او دوی نسي کولی چې د دې دلایلو څخه ځان خلاص کړي که وخت نامحدوده او بې پایانه وي نو آیا امکانات هم نامحدوده دي دا ښه پوښتنه ده زه باید لومړی اوبه وڅښم زه اوس یو تش ګیلاس لرم او وایم که دې ته نامحدوده وخت ورکړو آیا دا به له ځانه څخه د ترکي سوتلاچ نوم یې خواږه جوړ کړي نه ځکه چې یوازې وخت کافي نه دی وخت باید له ځانه سره مواد هم ولري یعنی که یو څیز د ځان لپاره اړین عناصر ونه لري نو وخت هیڅ اثر نه پرې کوي که ته له تش فضا څخه د نامحدوده وخت تمه لرې چې پکښې کائنات پیدا سي نو دا غلط منطق دی لکه چې وایي راځئ نامحدوده وخت ورکړو او وګورو چې آیا فراري موټر له هوا څخه پیدا کیږي آیا دا موټر په هوا کې پیدا کیږي او خپل راته کیږي نه ځکه چې فراري موټر مواد ته اړتیا لري انجن او ډیزاین ته اړتیا لري چې باید ترسره سي همداسې کائنات دا یوازې وخت نه دی چې دوی یې پیدا کړي دي همداسې کائنات دا یوازې وخت نه دی چې دوی یې پیدا کړي دي بلکې یو قادر خالق ورته پکار دی یو خدای ورته پکار دی چې دا هر څه یې ترسره کړي دي او دا هر څه یې ډیزاین کړي دي نو دا په فضا کې ټول کائنات دا د وخت څخه نه دي پیدا سوي د دې هر څه لپاره یو خالق سته چې دا هر څه یې پیدا کړي دي او ډیزاین کړي دي